سلامونه او نیکی هیلې ملګرو، جاوید صافی یم یو ځل بیا د لایف ان جرمني یا ژوند په جرمني کې د دې کانال نه تاسو سره مخاطب یم. دلته زه چې په کوم ځای کې اوسېږم په جرمني کې د دې ځای ډېر یو ښایسته نظاره ده. دلته زه په اطراف کې اوسېږم او دلته کار هم په همدې ځای کې کوم او اوسېږم هم دلته. نو دلته چې دا اوس د مني موسم ده، پاڼې د بوټو زیړې سوي ونې ځنګلونه ټول خزان طرف ته روان دي او ما هم غوښتل مال چې له تاسو سره هم د دې یو ویډیو شریکه کړم او تاسې هم د دې نه خوند واخلئ. نو زما دلته تقریبا په دغه ځای کې مې چې دا 6 کاله کېږي او دلته اوسېږم او په همدې ځای کې دې کلي کې خو نه، د دې کلي نه ښکته 7 کیلومتره بل کلی ده، هلته زه کار کوم. په دې اطراف کې هم ډېرې کمپنۍ دي. دلته تقریبا زموږ په دې کلي کې یو وړوکې ولسوالۍ غوندې ده، په دې کې تقریبا د 15 کمپنۍ دي چې خلک دلته کار کوي او ډېری خلک اطراف خوښوي دلته، ځکه په اطراف کې ډېره ښایسته هوا یي، موسم پکې ښه یي، خو هوا هم ډېره زیاته سړه یي دلته. او په ژمي په موسم کې د نورو ځایونو نه دلته مخکې واوره کېږي. دلته د سپورت یو هغه ده، د فوټبال میدان هم ده چې دلته د دې ځوانان ماشومان دلته په هفته کې 3 ورځې تمرینونه کوي او فوټبالونه کوي، د نور کلو سره دلته راځي او دې ځای کې لوبې کوي. نو غوښتل مې چې تاسو سره هم د دې ځای دا ویډیو چې دا شریکه کړم، تاسو ته هم دا نظارې لږ وښیم چې تاسې هم ترې خوند واخلئ. نو دا زموږ کلی دلته زه په همدې کلي کې اوسېږم. ډېر یو ارامه ځای ده او خلک هم ډېر مینه ناک دي. د دې ځای خلک د مهاجرینو سره داسې خاص کم هغه نه لري، تضاد نه لري. نو ډېری مهاجرین دلته اوسېږي، افغانان دي، سوریې والا دي، ترکان دي، ډېر د نورو ډېرو مملکتونو نه دلته خلک اوسېږي. یو فامیل چینایي هم ده دلته، د چین نه راغلي، هغوی هم دلته لاندې اوسېږي، فلیپین نه. او دا زموږ کلی ده. نو 6 کاله مې کېږي چې په دې ځای کې زه ژوند کوم او دا د دې ځای نظاره ده چې ډېر خوندور ځای ده. د پسرلي په موسم کې ډېر ښایسته ښکاري. لرې پرتې ټولې دښتې دلته ټولې شنې دي، ځنګلونه دي. دلته څوک حق نه لري چې ځنګلونه ورېبي او یا دلته د دې ځای ځناور ووژني، ښکار یې کړي. نو دا حق هېڅوک هم نه لري. هغه خلک چې هغوی دلته د ښکار لیسنس لري، هغوی د کال تقریبا 1200 روپۍ د ښکار د هغه دپاره لیسنس دپاره ورکوي. نو هغوی په کال کې حق لري چې مثال 3 پورې هغه ښکار کړي. دا چې ورته وایي دلته ورته ری وایي، لکه هوسۍ او خنزیر خوکان هم 2-3 حق لري، یعنی هغه خپل حدود معلوم دي چې دوی باید هغه کار وکړي. نو نور هیڅوک حق نه لري چې بې ځایه پاته په ځنګله کې داسې هغه لګولي دي چې زه به بیا تاسو ته وښیم چې کله لاندې لاړ شم. هلته رهنمایګانې لګولي دي چې په هغې باندې لیکلي چې هیله کوو دلته ارنډ مه وهئ، یا هغه کوم سپي چې دلته ډېر غاپي هغوی له ځان سره په دې خوا مه راولئ چې دلته ځناور دي، وحشي حیوانات اوسېږي، هغوی نوي ماشومان زېږولي دي، هغوی ډارېږي. نو دا د دې ځای دغسې یو قانون ده د دې کلي.